سلام حکیم الله. څه وایې؟ د پاکستان جنرال بابو خان خبرې کوم. امر وکړه صاحبه په چا فدایي وکړم. حکیم الله دا څو ورځې پر بارډر باندې ولې ارامي ده؟ ولې مو یو حمله نه ده کړې؟ صاحب حمله نه په چشو خولاکې وسمه مرمۍ لا لرو. یو مجاهد لا جهاد ته کوي وای په د شپږ میاشتې تنخواه نه ده راواله کړې وای په دا لوی معده او کولمې راوشوړولې. زه یې اورېدل نه غواړم. تاسې باید د سکیلانو او ماشینانو پر ځای د راکټ او بمونو څخه کار واخلي پر هندوستان حمله وکړي. صاحب بمانو راکټان خو پرېږده خولاکه یوه چت سوې ډبه لا لرو. بشیر و شبیر و نظیر هم ځان کښلي چې جهاد ته نه ځي. ګوره حکیم الله که ته دې جهاد ته راځي کې نو زه تا ته 3 ودونه نور در کوم او د پاریس دپاره یو میاشتنۍ ښه ښایسته خوندوره ویزه هم در کوم. هغوی صاحب د 3 ودو د پاریس د ویزې دپاره به زه خپل ځان لا پیدا کړم. زه به ځي راځي کوم چې ولاړ شي پر هندوستان حمله وکړي. قریشي، شبیر، نظیر، بشیر، فاروق. السلام علیکم حکیم الله صاحب. څه غضب را پرېوتې چې نارې وې؟ هغوی هېڅ غضب نه دي را پرېوتلی. ځانونه تیار کړي چې پر هندوستان باندې حمله کړو. حکیم الله صاحب په وږي نس باندې حمله نه کېږي. په دا لویې کولمې راوشړولې. تنخواه هم په دا 4 میاشتې نه ده راکړې. زوی ته د اسلام دپاره جهاد کوې که د تنخواه د نس دپاره جهاد کوې؟ صاحبه چې موږ د پاکستان دپاره جنګېږو او پر هندوستان حمله کوو نو خو د هغې تنخواه او ډوډۍ هم باید راکړې. شبیر دی. اوی د چی شبیر؟ زه ځم خپل عربستان ته. هلته به کار وکړم او یو څه پیسې به وګټم. چې پیسې وګټم نو د کورنۍ لوږه خو به مې یو څه ختمه سي حکیم الله صاحبه. استغفرالله. زه ورڅخه نه اسلام چې بیا چې مخ راباندې ونه وینې. ځم حکیم الله صاحبه. د زورور هېواد دپاره نو زه جنګېږم پاکستان. قریشي دلته راسه قریشي. السلام علیکم حکیم الله صاحب. ښه راغلې قریشي. حکیم الله صاحب چې ژوندی. ډېر ښه قریشي. اوس یې وخت راغلی دی چې تا هندوستان ته واستوم. ارئ صاحبه د واجې څه تا خو ما ته سمه د خره خبره وکړه. شي وی صاحبه ما ویله چې ما ته چې د زړه خبره وکړه. زما د کوچنیوالي دغه ارمان چې هندوستان ته ولاړ سم چې په اګره کې تاج محل ووینم، د ممبۍ په سمندر کې ولمبېږم، شاهرخ خان او سلمان خان ووینم او په لکنو کې کباب وخورم. وی شو ده زه چې میلې ته ناست وم جنګ ته جست وم. څنګه جنګ حکیم الله صاحب؟ ونیسه دا ګرنیټ وغورځو چې جنګ دې ووینم. اوی یې د خبیث څو دا چې چیرې وغورځوئ په وژنې مو درځغلی. اوی څه زورور جنګ به وکړې خو زه چې په وژلی وم. اوی حکیم الله صاحب زما نو کله جنګ زده خو د ګندنې لړۍ مې چلوله دلته مو راوستلم. بس زوی ستا جنګ زده د هندوستان ته باتمن ځې. ورشه دغه باسکل دی او دغه راکټ در سره یوسه. ګوره که چې پیروئ نو دغه سور بټن به ورکښېکاږي او پر هندوستان بیا ورشاټ کړې. سمه ده ولاړم حکیم الله صاحب. دغه بټن ورکښېکاږم و د هغه بټن ورکښېکاږه. کله چې د هندوستانیانو کیمپ چې ولیدي نو پر ورشاټ یې کړ. سمه ده حکیم الله صاحب. الوداع. الوداع الوداع قریشي. کامیابه اوسې زما زمری. درلم هندوستانه. حرف قرآن. هندوستان دې ژوندی. هندوستان دې ژوندی. جय هند. هندوستان دې ژوندی. بندې ماترم. هندوستان دې ژوندی. هندوستان دې ژوندی.